اتمه برخه یوړونک یار. تور او پند کتابونه نور هم خو پر دې کتاب ګردونه پرېوتلي وو. پوښې د قاتېدو پر برابر د خلاصېدو او بندېدو له وجې سولېدلی، څه چې نږدې پرې کېدو ته برابر شوی و. سیدو او عبدل مې ولیدل چې مختلفو الماریو ته ولاړ دي. ژر مې کتاب پرانست او له اول تر پنځم مخ پورې مې بر ولوست. کتاب مې بیرته پر هماغه ځای کې کېښود، خو زړه مې راته وویل دا کتاب خو هغه کتاب نه دی چې لیمه یې یادوي، هغه باید یوه نښه ولري. سترګې مې د الماریو په کتابونو کې بندې د دوی خوا ته روان شوم. پښه مې په ماتې کاشۍ کې بنده شوه، پر یوې المارۍ ورمات شوم. لاسونه مې پرې کېښودل چې دا ورسره ولګېدم، نو هغه د خپلو ټولو کتابونو سره شاته روانه شوه. لاس مې ور واچو، خو د نیولو ځای په ګوتو رانغی، بیا نو ګوته په غاښ په ننداره شوم. لیدل مې المارۍ اول ورو ورو شاته روانه شوه، بیا یو ناڅاپه شاته تیزه په حرکت شوه، بیا ورو ورو بیرته راپورته شوه، پر پخواني ځای جوړه تیاره ودرېده. ومې لیدل چې له شای سیدو لکه پیری راښکاره شو. ما د خپل زړه درب درب اورېده چې که دا المارۍ چپه شوې وای، د هغې بلې سره لګېدلې وای او هغه له شا یوې سره همداسې به نو د کتابخانې ټولې د منځ یوه لیکه المارۍ ړنګه شوې وای او یوه د نه منلو بدرنګي به جوړه شوې وای. سیدو یو دروند کتاب راکړ، ویل دا خو به نه وي. هغه ډکشنري و خنده راغله، خو بیا په ځان پسې هم خنده راغله چې خو په همداسې ریشخندۍ پسې راوتلي وو. د کتابونو په المارۍ کې په تور پند کتاب سې داسې لالهانده وو لکه ړوند سیخاکی چې په بېله کړې پر لارې روان وي. د هغه پر لارې تګ هم په اټکل و. ډېر کله به د هغه اټکل سم خو کله کله به نه و. د کتابونو یوې نوې المارۍ او نوو کتابونو ته ولاړم، خو ذهناً چټک د ماشومتوب وختو ته تللی وم. سخیګی به تر موږ دریو یو 2 کاله کشر و، خو یو کال د سترګو ناروغي ګډه شوه. موږ ورته لیچ ویل چې سهار به راکېناستې، سترګې به دې په بڼو کې بندې وي او نه به خلاصېدې. لاس چې به دې ور سم د چوغڼو خیګ به پسې نښتی و. زړه به دې داسې ورته تنګ شو چې لکه سترګې دې بیا په عمر هم نه خلاصېږي. باڼه به دې داسې ټینګ سره نښتي وو چې تا به ویل په ایلپي دې سرېښ کړي دي. د سترګو د خلاصولو سره به دې خوله هم سره کشوله. درد دې جار شم، چغې به یې درنه وایستې. اول سر کې خو بس سرزوري وه، ګرمې اوبه به دې پر مخ تېرې کړې او بیا به دې زور ورکړ، خو وروسته تور چای باندې مالوچ لندېدل او بیا سترګې پرې پاکېدلې. بیا ملهمونه چې موږ ورته چورک ویل پیدا شول او ورپسې څک څک، نو داسې وو چې یوازې یو سهار به دې خواري وه. سخیګی همدې ناروغۍ په سترګو عیبي او بیا درست ړوند کړ. دی سخت جړاند او ښکنځلمار و. هره دویمه خبره به یې ښکنځل او هغه هم د مور ښکنځل و. شیرین خو به د سخیګي ازار په پیسو اخیسته. کله چې به هغه زموږ د لوبو نندارې او یا خپل نوبت ته ناست و، نو دی به ورغی، د ککرۍ یو ویښته به یې ورڅخه کش کړ، هغه به سوک پسې ورخطا کړ او ورته بې دریغه به یې وویل دا څوک ستا مور خور وغیره. شیرین به شین د خندا تللی و، یا به یې هغه د څټ تر ویښتو کش کړ. داسې معلومېدل لکه شیرین چې د ښکنځلې له کولو څخه خوند اخلي. که څه هم ښکنځل به د ده خپلې مور ته و. شیرین به شاوخوا کتل، که به څوک لوی نه وای نو د هغه کوناټو ته به یې لاس وروړ. هغه به که ناست و ولاړ به شو، او که به ولاړو دواړه لاسونه به یې پر کوناټو ونیول او ښکنځلو ته به مستر یعنې لګیا شو. خدای دې په عبدل کوي چې همدې شیرین سره له 4 نورو نفرو یوه ورځ سخیګي جر ته بیولی و. خوله یې په څادر ورتړلې وه چې غرغرې یې په غره کې ازانګه ونه کړي. دا چې څه کارونه به یې په کړي وي هغه به خدای لیدلی وي. خو سخیګی زموږ د لوبو او ساتېرۍ مالګه هم وه. د کرکټ لوبه تازه باب شوې وه. دی که به توپ وهلو ته ولاړ و یا توپ اچولو ته، نو د خندا به مو تشې خوږېدل. موږ به هغه ته توپ انځوراوه، توپ درغې وهی، لږ مخته راووځه، ځغله، هله بله منډه. کله به مو قصدن سوځاوه، توپ به نږدې تللی و او ده ته به مو ویل هله منډه کړه. موږ پر هغه باندې شکي هم چې دی نو داسې په دواړو سترګو غوبیر هم نه دی چې هیڅ شی دې نه ویني، خو لږ شیان به ویني او لږ به ټګي کوي چې د خلکو زړه پرې وسوځي. زموږ دا شک هغه وخت نور هم قوي شو چې یوه ورځ د خپل پلار پر ګورګورک موټرسایکل کې ناستلی و، چالانه کړی و او بیا یې له دیوال سره وهلی او دواړه سره خوا په خوا پراته وو. نو که هغه څه نه لیدل، نو پر موټرسایکل د سپرېدو لپاره به یې شوق څنګه پیدا کېده.
یوه ورځ موږ درو ورته اوازونه بدل کړل او له ځانونو مو ورته درې نور همزولي سلیم، فضلي او شفیق جوړ کړل. ورته مو وویل چې ملک سلطان خیرات کړی. بیا د هغه د اشتیا لپاره مو غورې او خوندورې خبرې وکړې. ورته مو وویل چې غویې حلال کړی دی، غوښې وریجې دي، غورمه ده، مستي دي، دوه کسه پر یوې غوري ناست دي. ډله ډله کسان له جوماته وځي او نورې ډلې ور روانې دي. سخیږي سږمې کش کړې لکه په رښتیا چې د غوښو د ډک پوخ دیګ د سر خلاصېدو بوی تر سږمو شوی وي. بس هلک را ولاړ شو، ویل درځئ چې ورځو. هلک مو له ځانه سره روان کړ. هغه ویل چې یو کس یې تر لاس ونیسي چې پر دې لارې پخوا نه دی تللی. همداسې مو وکړل. سیدو هغه تر لاس ونیو، پر څنګ یې ورسره ورو روان شو. سخیږي سترګې داسې سره ښکته او پورته کولې لکه په رښتیا چې شیان ویني. د ګوره څا په لار مو برابر کړ. کله چې د ګوره څا خواته ورنږدې شو نو سیدو د هغه لاس پرېښود. هلک همداسې مخامخ ور روانو. موږ ویل اوس به ودرېږي، خو هغه د یوې زړه څیرونکې چغې سره چې په ګوره څا کې یې انګازې وکړې ولوېد. موږ درې ورغلو، د سا پر څنډو پرېوتو، لاسونه مو پر څنډو ونیول او غاړې مو ور اوږدې کړې. ګورو څا 15 متره ژوره وه او د تازه باران له وجې اوبه هم ورغلې وې. دننه تیاره وه، یوازې د اوبو یوه سپینه ځلا ښکارېده او بس. د هغه رایستل زموږ تر وسې وتلی کار و. نو غلی ورڅخه روان شو. د ماښام د اذانونو سره په هغه پسې ګشت شروع شو. هغه چې یې راویست نو له ډېرې جړی سلګۍ روانې وې، خو موږ چې ویل په وجود به ټوک ټوک وي، سرچپه رک روغ و. سلیم، شفیق او فضلي چې څومره قسمونه ورته خوړلي وو چې هغه ګرده سره موږ لیدلي نه دي، خو هغوی ته د سخیږي پلار داسې وردار ورکړی و چې د مور شیدې یې پقي کړې وې. سربیره پر دې مولوي محمد امین په دې بل سهار 3 سره پرېباسل او سخیږي ته د خورما لښته ورکړه. ورته وویل چې څنګه دې زړه غواړي هماغسې ووایه. بیا نو سخیږي په خپلې ټولې بېرحمۍ سره داسې ګزارونه پرې په حق خندا وکړل چې نږدې و د فضلي د غوندې موږ هم خرطګونه لاندې کړي. دا کیسه موږ داسې پټه وساتله لکه څوک چې د غلا شی د نورو څخه پټ ساتي، یا لکه لیمې چې زموږ څخه د خوښۍ راز پټ کړی دی. زړه مې راته نری شو، ځان راته ملامت ښکاره شو چې موږ د یوې بې سترګو انسان هغه د غوږونو یوه وړه دنیا څنګه ورانوله. د پلار ناڅاپي مرګ، د ملګرو جدایي او د خپلې لومړۍ مینې د لاسه ورکولو څه کانې نه وې چې په ما وکړې. زه په همدې سوچونو کې غرق وم. پر باړخو یوه را روانه اوښکه مې پاکه کړه. ګورم چې په مخامخ المارۍ کې تور پڼ کتاب راته سترګکونه وهي. د یاداشت یو وړوکی د جړ ګلاب غوندې جړ کاغذ ترې راوتلی دی. کتاب ته مې جر لاس ور اوږد کړ. په جړ کاغذ په پنسل لیکل شوي وو زما اټکلې سم خېجاوه چې د لیمې همدا کتاب مطلب دی، ځکه هغې همیشه یاداشتونه په پنسل اخیستل. کتابونه که به یې خپل وای نو پر کتاب به یې خپلې تفسیرې هماغلته په هرې پاڼې کې لیکلې او له کتابه به یې د امضا زده کولو کتابچه جوړه کړې وه. دوی دوو ته مې هم ورنارې کړي چې کتاب پیدا شو. تر بلې برخې مو په لوی خدای سپارم. له ملتیا مو مننه کوم چې تر اخره را سره پاتې شول. له دعاګانو مو